حضرت زازی به بابر اعظم په شلوریزو لوبو کې له لومړی مقام وغورځوي. څنګه ویډیو تر اخره وګورئ. د پښتون ون ټلویزیون درنو مینوالو او کتونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د کرک ټریکر ویبپاڼې لیکلي چې که راتلونکي کې د حضرت الله زازي په ګډون د ګوتو په شمار کرکټ لوبغاړي ښې شلوریزې لوبې ولوبوي، بابر اعظم د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې له لومړی مقام راغورځولی شي. پاکستانی بابر اعظم د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې لومړی مقام کې دی. هغه 33 شلوریزې لوبې کړي او دغه لوبو کې 1290 منډې کړي دي چې یوه لوبه کې 19 سوځېدلې زیاتې منډې دي. په شلوریزو لوبو کې بابر اعظم 10 نیمه سلیزې وهلې دي. بابر اعظم د پاکستان د پنجاب ایالات د لاهور ښار اوسیدونکی دی. 25 کاله او 9 ورځې عمر لري. نوموړي له کابو 2 کلونو راهیسې د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې له لومړی مقام تاج پر سر ایښی او اوس د کرک ټریکر ویبپاڼې وایي چې دا تاج به حضرت الله زازی، ګلین میکسویل، کولین منرو، روهیت شرما، ډارسی شارټ، الیکس هیلز او یا هم ایرون فینچ د بابر اعظم له سر څخه راکوزوي او له دوی څخه به یې په خپل سر ږدي. حضرت الله زازی 21 کاله عمر لري. د افغانستان د پکتیا ولایت د زازیو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د افغانستان لپاره ټولې 10 شلوریزې لوبې کړې او په دغه لوبو کې د لمر د څړیکې په څیر چټک مزل کړی او لسګونه لوبغاړي د شلوریز کرکټ په درجه بندۍ کې شاته پریښي او ځان یې په شلوریزو لوبو کې تر 5م مقام را رسولی دی. زازی په 10 شلوریزو لوبو کې 470 منډې کړي. یوه لوبه کې د ایرلینډ خلاف 162 ناسوځېدلې لوړې منډې دي او ایرون فینچ پسې د نړۍ په کچه دوهم لوبغاړی دی چې یوه لوبه کې زیاتې منډې کوي. فینچ د زیمبابوې خلاف یوه لوبه کې 172 سوځېدلې منډې کړې وې. زازي په شلوریزو لوبو کې یوه سلیزه او 2 پنځوسیزې لري. د ده لپاره د ویسټ انډیز خلاف سیریز کې پوره چانس دی چې ښه توپ وهنه وکړي او د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې ایرون فینچ، کولین منرو، میکسویل او بابر اعظم ته لا ورنږدې شي او راتلونکي اسیا جام او نړیوال جام کې د لوبېدو پر مهال ترې مخکې شي. نو کرک ټریکر وایي که زازی لږ په دقت، حوصلې او تخنیک سره مخ ته ولاړ شي، کولی شي د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې د لومړی مقام ورسیږي. بابر اعظم په شلوریزو لوبو کې 868 نمرې لري. د زازي نمرې بیا 229 دي خو 23 لوبې له بابر اعظم څخه کمې کړي دي. ګلین میکسویل په شلوریزو لوبو کې 2م نمبر توپ وهونکی دی. هغه 815 نمرې لري. 59 شلوریزو لوبو کې 1514 منډې کړي چې یوه لوبه کې 145 لوړې منډې دي. 3 سلیزې او 56 په شلوریزو لوبو کې وهلې دي. دوی که لږ خواري وکړي کولی شي چې بابر اعظم له لومړي مقام لرې کړي او خپله لومړی مقام قایم کړي. نیوزیلنډی کولین منرو په شلوریزو لوبو کې 3م نمبر لوبغاړی دی. هغه 55 شلوریزې لوبې کړي، 1440 منډې پکې کړي، 109 ناسوځېدلې لوړې منډې دي، 3 سلیزې او 9 پنځوسیزې وهلې دي. منرو په شلوریزو لوبو کې 290 نمرې لري. ایرون فینچ په شلوریزو لوبو کې 4م مقام خپل کړی دی. په 52 شلوریزو لوبو کې 1601 منډې کړي دي. یوه لوبه کې د زیمبابوې خلاف 102 سوځېدلې لوړې منډې دي. په شلوریزو لوبو کې 2 سلیزې او 9 پنځوسیزې لري. د نمرې په شلوریزو لوبو کې 202 دي. ډارسی شارټ بیا 8م مقام کې دی او 215 نمرې لري. روهیت شرما او الیکس هیلز دواړه بیا په 2م مقامونو کې دي. دواړه 644 او 644 نمرې لري. د کرک ټریکر ویبپاڼې په وینا که دغه لوبغاړي په را روانو شلوریزو لوبو کې ښه کارکردګي وکړي، بابر اعظم له لومړی مقام څخه راغورځولی شي. که د حضرت الله زازي لپاره کوچ یا روزونکی د فوټ ورک یا قدمونو د کارولو او په آف سټم د لوبولو تخنیکونه ورزده کړي، نو د هیټ سربیره به په تخنیکي لوبه کې هم نوم وګټي او د نړۍ په کچه به لا نور ریکارډونه جوړ کړي.